بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرچیک پاکستان باندې د افغانستان لخوا د رد ظلم عملیاتو دوام د روزناک د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د تجارتي توکو د لیږد دوام او د ملکی وګړو په وړاندې د پاکستان کړنو ته د زلمی خلیلزاد غبرګون د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو کو سلام د نن ورځ خبرونو ته شراغلاس نن چهارشنبه د روان کال د کب 14 نیټه ده زم د بشپړ خبرونه دي د اسلامي امارات مرستيال ویان الله حمدالله فطرت د رد ظلم عملیاتو د روسي جزئیاتو د شریکولو په مخه جوړ شوی خبري کانفرنس کې ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم تر دې دمه یو سلو لس ملکی وګړي چې ل 15 څخه زیات یې شزي او ماشومان دي په شهادت رسولي او یو سلو درویش نورې ټپيان کړي دي نو موږ زیاته کړي د چې د یاد رژیم په بریدونو کې ملکی وګړو ته درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي دا غراض الله حمدالله فطرت پر افغانستان تیری او د ملکی وګړو په نشه کول وغندل او د بشر حقوقو له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې د پاکستان پوځي رژیم بریدونه وغندي او د مخنیوي لپاره له افغان ولس سره ودرېږي نو موږ زیاته کړی ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاع مشروع حق لري او تر هغه وخت به دشمن پر وړاندې درېږو ترڅو چې یا تیری په بشپړه توګه نه وي ختم شوی د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د خاف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو انتقالات په عادي ډول روان دي او هیڅ ډول ځنډ پکې نه دی راغلی نوموړي زیاتوي چې همدا اوس له سوداګریزو توکو ډک ریل ګاډی د هرات ولایت روزنک تمځای ته رسېدلی چې 42 واګونونه سیمټ او 2 واګونه MDF تختې پکې بار دي او تمه ده چې د شپې په جریان کې په غذایی او سون توکو بل بار ریل ګاډي هم روزناک تمځای ته ورسېږي د ښاغلي مجاهد په خبره د ایران اوسپنې پټلۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ایران خاوره کې د 900 په شمېر واګونونو افغانستان ته پر لاره دي او په نورمال ډول به هیواد ته وارد شي ورته مهال ښاغلي مجاهد له ملي سوداګرو غوښتل چې له کوم دلیل پرته د سوداګریزو توکو بیې لوړې نه کړي بل خبر د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 1590 مخابراتي سایټونه جوړ شوي چې د یاد معاونیت د معلوماتو له مخې له دې ډلې 300 سایټونه د اترا ادارې له لوري او 1200 نور د خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا جوړ شوي دي چې په هر یو سایټ شاوخوا 8 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی همداراز ویل شوي چې په 10 ولسوالیو کې لومړی ځل مخابراتي او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي برابر شوی چې ورسره د خلکو د اړیکو او معلوماتي اسانتیاو کچه لوړه شي د اقتصادي معاونیت په وینا دغه ګامونه د هیواد په لري پرتو سیمې کې د مخابراتي پوښښ د پراختیا او خدماتونو د شوالي په مخه اخیستل شوی دي او د نن ورځې وروستۍ لاند خبر ده چې د افغانستان په خاوره کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پوځي رژیم لخوا د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په تړاو د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته ویلي چې د پاکستان خلک د دې هیواد د حاکمو ادارو هغو سیاستونو څخه ملاتړ نه کوي چې د ملکی افغانانو د شهادت لامل شوي دي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان خلکو او حاکمو ادارو ترمنځ د وړ فاصله شتون لري او د نوموړي په باور دغه فاصله د پراخېدو په حال کې ده قدرمن د کله ملتیا مو مننه تر بیا شو وخت او شچه